نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د زابل د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله است او دا اونۍ مو هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړې. دوستانو د سپېڅلې مرغلرې خپرونه همدا شیبه له ملي رادیو څخه اورئ او د نن دپاره به دوستانو په خپرونه کې پر دې باندې خبرې وکړو چې مستعرب عربان چې د مستعرب عربانو په اړه باندې به په نننۍ خپرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. د خپرونې ویان محمد دیم ستوری. دوستانو د مستعرب عربانو نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا د عراق د ارنو ښار اوسیدونکی و چې دلته یو کوچنی ښارګوټی ار د فرات سیند په لویدیځ غاړه کې له کوپې سره دوستانو نږدې پروت ښار دی. په اوس وخت کې له ځمکې کیندنې او څېړنې وروسته د دغه ښار چې ار نومې ښار دی او د ابراهیم علیه السلام د کورنۍ او د دوی د ټولنیزې او دیني وضع په هکله باندې زیات معلومات په لاس باندې راغلي دي. څرنګه چې دوستانو ابراهیم علیه السلام د عراق له ار نومې ځای څخه حران یا هم حیران او له هغه ځای څخه فلسطین ته تللی و او همدغه ځای د خپل دعوت لپاره مرکز ټاکلی و. په دې ملک کې دننه او له دې ملک څخه د باندې ډیر سفرونه کړي دي. یو ځل مصر ته تللی و. هلته چې د وخت فرعون د ده دپاره فریب و چل جوړوي نو فرعون غوښتل چې د ابراهیم علیه السلام ښځې حضرت ساره ته ضرر ورسوي، خو الله تعالی جل جلاله د هغه دا چل اول ناکام کړ. فرعون په دې باندې دوستانو پوه سو چې ساره له خپل خدای جل جلاله سره څومره نږدې او ټینګې اړیکې لري. هماغه و چې خپله لور هاجر یې ساره ته د خادمې او نوکرۍ په صفت باندې ورکړه او بیا ساره هغه هاجر ابراهیم علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه. دوستانو ابراهیم علیه السلام بیرته فلسطین ته راستون سو او هلته الله تعالی جل جلاله له هاجر څخه زوی ورکړ. دغه وخت له ساره سره څه ضد پیدا سو او ابراهیم علیه السلام یې دې ته اړ کړ چې هاجر او وړوکی زوی اسماعیل علیه السلام له دې ځای څخه وباسي. نو ابراهیم علیه السلام هغوی دواړه له ځان سره بوتلل او د بیت الله شریف سره نږدې تر هغه لویې ونې لاندې ځای پر ځای کړل چې په هغه لږ او اوچت ځای کې شاوخوا یې د سیلاب اوبو وهلې ولاړه وه. هغه وخت په مکه کې هیڅوک هم نه اوسېدل ځکه هلته نه اوبه وې نه واښه. ابراهیم علیه السلام هاجر او اسماعیل علیه السلام ته لږ څه اوبه او یوه کمه اندازه خواړه یعنې خرما پرېښودل او خپله بیرته فلسطین ته راستون سو. څو ورځې لا نه وې تېرې سوې چې د دوی د څښاک اوبه او خواړه دوستانو خلاص شول. په همدغه وخت کې د الله تعالی جل جلاله په فضل او کرم سره د زمزم چینه راوخوټېدل، د زمزم چینه پیدا شول او په دې ترتیب سره رحیم خدای جل جلاله د دوی د څښاک او خوراک تدبیر وکړ. دا کیسه اوږده او مشهوره ده، تاسو به هم ټولو په ژوند کې اورېدلې او لوستلې به مو. وروسته د یمانیې قبیلې خلک رالل او د اسماعیل علیه السلام د مور په اجازه په مکه معظمه کې او د اسماعیل علیه السلام د مور په اجازه په مکه کې مېشت سول. ویل کېږي چې هغوی له دې څخه مخکې د مکې په شاوخوا درو کې اوسېدل، وروسته بیا مکې ته دوی راوکوچېدل. البته د اسماعیل علیه السلام د مور په اجازه. د بخاري شریف له روایت څخه دا معلومیږي او دا په ډاګه کېږي چې یمانیان له اسماعیل علیه السلام څخه وروسته خو مخکې له دې چې هغه ځوان سي په مکه کې مېشت سوي وو. په داسې حال کې چې مخکې له دې څخه به هغوی هم پر دغه دره باندې تېرېدل. ابراهیم علیه السلام به کله کله د اسماعیل علیه السلام او حضرت هاجرې د لیدلو په خاطر باندې مکې ته تشریف یووړ. خو دا نه ده معلومه چې څو ځلې مکې ته تللی دی. تاریخي مصادرو مکې ته د ابراهیم علیه السلام یوازې دوستانو 4 سفرونه ذکر کړي دي. قرآن کریم فرمایي
او کله چې غاړه کښېښوده، یعنی دواړو حکم د الله تعالی جل جلاله ته، او وایه چې دغه اسماعیل علیه السلام پر ښي اړخ ده او غږ وکړ موږ ده ته داسې چې ای ابراهیمه، په تحقیق رښتیا کړ تا خوب، یعنی خپل او ومومانه هغه له تا، بېشکه موږ همداسې یعنی نیکه جزا لکه د ابراهیم علیه السلام نیکه جزا ورکوو. قرآن کریم فرمایي چې او کله چې غاړه کښېښوده او وایه چې دغه اسماعیل علیه السلام پر ښي اړخ ده او غږ وکړ موږ ده ته داسې چې ای ابراهیمه، په تحقیق رښتیا کړ تا خوب، بېشکه موږ همداسې جزا ورکوو. په سفر التکوین کې راغلی دی چې اسماعیل علیه السلام له اسحاق علیه السلام څخه 14 کاله مشر او د نوموړي کیسې له سیاق څخه داسې معلومیږي چې دا پیښه د اسحاق علیه السلام له زیږېدو څخه مخکې واقع شوې ده. ځکه دوستانو د اسحاق علیه السلام د پیدا کېدو زیری د کیسې په پای کې راغلی دی. له دې کیسې څخه دا ثابتېږي چې د اسماعیل علیه السلام له ځوانېدو څخه مخکې ابراهیم علیه السلام لږ تر لږه یو ځل مکې ته سفر کړی دی او د پاتې دروي نورو سفرونو تفصیلات یې بخاري شریف د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په روایت باندې را نقل کړی چې لنډیز یې داسې دی: کله چې اسماعیل علیه السلام ځوان سو او له جرهمیانو څخه یې عربي ژبه زده کړه، د جرهمیانو مینه ورسره پیدا سو، نو یوه ښځه یې ده ته په نکاح باندې ورکړه. دغه وخت یې مور حضرت هاجر وفات سوه. په همدې وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام هم د دوی د احوال او لیدو په خاطر باندې مکې ته راغی. اسماعیل علیه السلام یې پیدا نه کړی. له ښځې څخه یې د ده او د ژوند د حال احوال په هکله باندې پوښتنه وکړه. ښځې له ژوند څخه ډېرې ګیلې او شکایتونه وکړه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل کله چې اسماعیل علیه السلام راغی ورته ووایه چې د دروازې درۍ دې بدله کړه. اسماعیل علیه السلام چې راغی د پلار په مقصد پوه سو، نو خپله دا ښځه یې طلاق کړه او د جرهم قبیلې د مشر د لور سره یې واده وکړي. او دوستانو د اسماعیل علیه السلام د دوهم واده وروسته ابراهیم علیه السلام یو ځل بیا مکې ته راغی، خو دا ځل یې هم خپل زوی پیدا نه کړی، هغه یې ونه لیدی. له ښځې څخه یې د حال او احوال پوښتنه وکړه. هغې د الله تعالی جل جلاله حمد او ثنا ویله او په خپل ژوند یې شکر وایه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل اسماعیل علیه السلام ته ووایه چې د خپلې دروازې درۍ دې ټینګه ساته او په خپله بیرته فلسطین ته ستون سو، بیرته فلسطین ته ولاړ. دریم ځل چې کله ابراهیم علیه السلام مکې ته راغی، اسماعیل علیه السلام زمزم اوبو ته نږدې تر یوې لویې ونې لاندې غشي جوړول. کله چې خپل پلار ولیدی ور پاڅېدی، ور ولاړ سو، یو له بل سره یې د مینې او محبت څرګندونه وکړه. د دوی دا لیدنه له ډېرې مودې جدایي وروسته سوې وه. ډېره ګرانه ده چې دومره اوږده موده دې د ابراهیم علیه السلام په شان مشر، مهربانه او مشفق پلار د خپل زوی جدایي وزغملی سي، او یا دې د اسماعیل علیه السلام په شان نیک صالح زوی د خپل پلار څخه بیل او جدا واوسېدلی سي. همدا ځای دی دوی دواړو کعبه شریفه جوړه کړه او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی جل جلاله په امر خلکو ته د حج کولو بلنه او دعوت ورکړ. الله تعالی جل جلاله اسماعیل علیه السلام ته د جرهم قبیلې د مشر له لور څخه 12 زامن ورکړل چې نومونه یې دا دي: نابت یا نبایوت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، یتما، یطور، نفیس، قیدمان. بیا له دوی څخه 12 کورنۍ جوړې سوې. یو څه موده ټول په مکه کې اوسېدل او د یمن، شام او مصر ترمنځ تجارت کوه دوستان. بیا وروسته دا کورنۍ په ټوله عربي جزیره او حتی چې له جزیرې څخه اخوا هم خپرې سوې. له دې معلوماتو علاوه د قیدار او نابت له اولادې پرته د نورو په هکله باندې څه نور معلومات په لاس کې نسته. انباطي تمدن د حجاز په شمال کې
ډیر پرمختګ وکړ. هغوی هلته یو پیاوړی حکومت جوړ کړ. بطرا د دوی پایتخت و. هیڅ چا هم مقابله نسوای کولای تر څو رومیان راغلل او هغوی یې له منځه یوړل. سلیمان ندوي له ډیر بحث او څېړنې وروسته وایي چې د آل غسان باچایان او انصار چې اوس او خزرج دي د آل قحطان له اولادې څخه نه وو، بلکې هغوی د نابت ابن اسماعیل علیه السلام له اولادې څخه دي. د قیدار ابن اسماعیل علیه السلام اولاده په مکه کې پاتې شو تر څو عدنان او ورپسې زوی معد پیدا شو. د عدناني عربو د نسب سلسله تر همدې ځایه پورې په صحیح توګه محفوظه ده. عدنان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 21م نیکه دی. دوستان، یو حدیث مبارک کې راځي کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نسب شجره ویله نو چې عدنان ته به ورسېدی توقف به یې وکړ او نور نومونه به یې نه یادول. ویل به یې چې شجره ویونکو دروغ ویلي دي. یو شمېر عالمان له عدنان څخه پورته هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نسب د شجرې ویل روا بولي، ځکه هغوی په دې هکله دا مخکې یاد سوی حدیث ضعیف بولي. دوی وایي چې عدنان او ابراهیم علیه السلام ترمنځ 40 پلرونه تیر سوي دي، یعنې 40 پشته تیر سوي دي. ویل کېږي چې معد یو زوی درلودی چې نظار نومېده. د نظار 4 زامن پیدا سول چې له هغوی څخه د ایاد، انمار، ربیعه او مقدار 4 لوی کورنۍ جوړې سوې چې ربیعه او مقدار ډېرې لوی او د زیاتو پیښې درلودونکې کورنۍ دي. د ربیعه کورنۍ پیښه دا ده: اسعد ابن ربیعه، عنزعه، عبدالقیس، د وائل 2 زامن، حنیفه او نورې. مقدار قبیله په 2 لویو کورنیو قیس علان ابن مقدار او الیاس ابن مقدار باندې ویشل سوې ده. بیا له قیس څخه علان څخه بنو سلیم، بنو حوازان، بنو غطفان، او له غطفان څخه عبس، زبیان، اشجع او غنی ابن عصار، او له الیاس څخه ابن مقدر څخه تمیم ابن مروه، حزیل ابن مدرکه، بنو اسد ابن خزیمه او د کنانه ابن خزیمه کورنۍ، او له کنانه څخه د قریش قبیله چې د فهر ابن مالک ابن نغدار ابن کنانه له اولادې څخه دي جوړه سوې ده. بیا قریش په مختلفو کورنیو ویشل سوي دي چې مشهور یې د جمح، سهم، عدي، مخزوم، تیم، زهره او د قسی ابن کلاب کورنۍ 3 واړه پیښې، او د قسی ابن کلاب کورنۍ 3 واړه پښې، یعنی عبدالدار ابن قسی، اسد ابن عبدالعزی ابن قسی، عبد مناف ابن قسی کورنۍ. د عبد مناف کورنۍ 4 پښې لري چې د عبد شمس، نوفل، المطلب او هاشم نومیږي. او د همدې هاشم د کورنۍ څخه الله تعالی جل جلاله خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم د رسالت لپاره غوره کړی دی. له عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله تعالی جل جلاله مخلوق پیدا کړ، نو زه له ټولو مخلوقاتو څخه غوره فرقه او ډله کې وګرځولم. بیا د هغوی په 2 غوره ډلو کې هم له هغې ډېرې غورې ډلې څخه وګرځولم. بیا یې قبیلې غوره کړې او زه یې له ټولو څخه غوره قبیله کې وګرځولم. بیا یې کورنۍ غوره کړې، زه یې له ټولو څخه په غوره کورنۍ کې وګرځولم. نو زه د خپل ذات له پلوه او د خپلې کورنۍ له اړخه، یعنې له دواړو خواونه، له ټولو غوره او بهتر یم. او کله چې د عدنان اولاده زیاته سوه نو د عربي وطن په مختلفو برخو کې خپاره سول. عبدالقیس، د بکر ابن وائل او د تمیم ځینې کورنۍ بحرین ته ولاړې. بنو حنیفه ابن سعد ابن علي ابن بکر یمامه ته ولاړ او په حجر نومې ځای کې ځای پر ځای سول، هلته میشت سول. د بکر ابن وائل نورې کورنۍ له یمامه، بحرین، سیف کاظمي، خلیج او ان د عراق شاوخوا سیمو لکه ایله
او هیات پورې ورسېدل. د تغلیب ځینې کورنۍ د فرات په جزیره او نور یې له بکر سره میشتې سولې. هلته د بکر سره ځای پر ځای شول. بنو تمیم د بصرې په دښته کې واړول. بنو سلیم مدینې ته نږدې د القرا له درې څخه تر خیبره او له خیبر څخه د مدینې تر ختیځ او د مدینې له ختیځ څخه تر جبلین او په دې ترتیب سره ان تر حرا نومي سیمې پورې خواره واره سول. هلته ځای پر ځای سول. ثقیف فتایب او حوازن د مکې په ختیځ د اوتاس په برخه کې چې د مکې او بصرې په لار کې پرته ده ځای پر ځای سول. هلته میشت سول. بنو اسد د تیما په ختیځ او د کوفې په لویدیځه خوا کې میشت سول. د دوی او تیما ترمنځ د تی قبیلې بنو اسد دوستانو د تیما په ختیځه او د کوفې په لویدیځه خوا کې میشت سول او هغوی هلته اوسېدل. اوس هم راځو د عربو حکومت او امارت. کله مو چې وغوښتل له اسلام څخه وړاندې د عربو له حال احوال څخه خبرې وکړو نو لازمه مو ولیده چې د عربو د حکومت، امارت، قومونو او مذهبونو تاریخ په هکله باندې هم لنډ شانتې معلومات وړاندې کړو تر څو د اسلام د ظهور په وخت کې د وضع څرګندونه او پیژندنه راته اسانه سوي. د اسلام د لمر څرک څخه مخکې عربي واکداران په دوو ډلو وو. یو ډول یې داسې تاج لرونکي پاچاهان وو چې په حقیقت کې پوره استقلال او ازادي نه درلود، او بل ډول د قبایلو او کورنیو مشران وو چې د باچایانو په شان د پوره صلاحیت او امتیازاتو خاوندان او زیات شمېر یې د پوره استقلال تابعیت هم درلود. د یمن آل غیسان او الحره باچایان تاج لرونکي او نور پاته بې تاجه باچایان. او د یمن باچایي په یمن کې د العربه عربو له منځه تر ټولو لومړی پیژندل سوی قوم د سبا قوم دی. د اور په ځمکه کیندنه چې په دې وروستیو کې سوې ځینې داسې معلومات په لاس راغلي دي چې له میلاد څخه 15 پېړۍ مخکنۍ زمانه پورې اړه لري او د دې قوم سبا یادونه هم پکښې سوې ده. د دوی د تمدن، پرمختګ او واکمنۍ وسعت او پراختیا له میلاد څخه 11 پېړۍ مخکې شروع سوې ده. د دوی واکمني په لاندې ډول په مختلفو مرحلو ویشل سوې. له 1550 هجري قمري له 650 قمري میلادي څخه مخکې پېړۍ په دې وختونو کې د دوی باچایان د مکراب سبا په نامه یادېدل. پایتخت یې د سرواح ښار و چې لا تر اوسه پورې د معرب ښار لویدیځې لوري ته د یوې ورځې مزل په اندازه باندې لرې مسافه کې نښې نښانې لیدل کېږي او د خریبه په نامه باندې یادول کېږي. د یمن په تاریخ کې مشهور بند صد مارب هم په همدې دوره کې جوړ سوی دی. ویل کېږي چې د سبا قوم د واکمنۍ لمن دومره پراخه وه چې د عربي وطن په دننه او بهر کې ډېرې مستعمرې درلودې. دوم، له 650 قمري میلادي څخه تر 115 قمري دوم په دې دوره کې د دوی باچایان د سبا د باچایانو په نامه یادېدل او د مکرب لقب یې پرېښود. پایتخت یې له سرواح څخه معرب ته را انتقال کړ او اوس هم د صنعا ختیځې خواته 80 میله لري د دې ښار معرب نښې نښانې لیدل کېږي. او درېیمه خبر دا ده چې په دې دوره کې حمیر قبیلې د سبا باچایانو ته ماته ورکړه او د معرب په ځای د ریدان ښار خپل پایتخت وټاکه. دا ښار وروسته د ظفار په نامه ونومول شو. ځینې آثار یې تر اوسه پورې یریم ته نږدې د مدور په غره باندې باقي پاتې دي. د هغوی زړورتیا له همدې دورې څخه پیل شو. تجارت یې له ناکامۍ سره مخ شو ځکه چې لومړی د حجاز پر شمال انباتیانو خپل تسلط ټینګ کړ او د سبا قوم یې له دې ځایه ویست. ورپسې رومیانو پر مصر، سوریې او د دوهم ځل لپاره په شمالي حجاز باندې له تسلط او واکمنۍ وروسته بحري تجارتي لاره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل. او له دې علاوه د مختلفو قبیلو خپلمنځي اختلافات هم د دې سبب سول چې آل قحطان د وړوکې او تباهۍ په څنډه ودرېږي او له خپل وطن څخه بې وطنه او درپدره سي. درنو اورېدونکو، دا و د نن ورځې د سپېڅلې مرغلرې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. الله مو مل، وخت مو په خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.